دا کوم چې نن سبا حالات دي. زه تاسو ته دا وایم راځئ یو څو منټه زما دې نصیحت له راکئ، خو ښه په غور او سوچ او فکر سره به زما دا خبرې واورئ. یو څو اهم وقفات، یو څو اهم بنیادي مسلې چې هغه نن سبا د هر مسلمان دپاره ضروري دي. اولنۍ خبره، دا عذابونه، دا مصیبتونه د هسې نه راځي. د دې وجه هغه زمونږ نافرمانیانې دي، زمونږ ګناهونه دي، هغه ګناهونه چې سحر او ماښام یې موږ کوو، هغه ګناهونه چې په پټ او په ښکاره کې یې موږ کوو. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. دا د خلکو کړي دي چې کړي دي. وبل ځای کې الله وایي وما أصابكم من مصیبة فبما كسبت أيديكم. څه مصیبت چې تاسو ته رسي دا ستاسو د لاسه الله وایي در رسي، ستاسو د کړو د لاسه داسې کېږي، ستاسو د عمل د لاسه داسې کېږي. نو دا خبره یاد ساتئ چې د ګناهونو اثرات یي، مصیبتونه راځي، عذابونه راځي، که هغه په کلیو کې، که په بانډو کې، که هغه په ښارونو کې، او هغه که په دریاب کې، او که هغه په وچه باندې. کله الله قحط سالي راولي، کله الله بیماریانې راولي، کله الله سیلۍ راولي، کله الله زلزلې راولي، کله الله طوفانونه راولي. دا ټول د څه دپاره؟ یو خو وجه یې دا ده چې د خلکو نافرماني، دویمه ده چې دا خلک راواپس شي الله ته. په سورة العنکبوت کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده چې دا تیر شوي قومونه چې ما څومره م تباه کړي دي او عذابونه مې پرې راوستي دي، دا آیت په غور سره ګورئ واورئ ښه، په غور سره دا آیت واورئ. ولې الله سبحانه وتعالی دغه قومونه رانیولي دي؟ ولې په هغو باندې عذابونه راوستي؟ واوره، الله وایي فکلا اخذنا بذنبه. الله وایي هر یو ما د هغه د ګناه د لاسه رانیولی و. فکلا اخذنا بذنبه. الله وایي هسې زه څوک نه رانیسمه. هغه قوم ګناهونه کړي وو. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا. الله وی په بعضو باندې ما د کاڼو باران کړی دی، په بعضو باندې ما عذاب د چغې په شکل کې راوستی دی، بعض الله وی ما په ځمکه کې ننویستی دي، الله وی بعض مې په اوبو کې غر کړي دي. بیا الله ډېره ناشنا خبره کوي وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. او نو الله چې ظلمي کړی وی په هغوی باندې مګر و هغوی چې د خپلو ځانونو سره ظلم کوو. الله هغوی سره ظلم نه و کړی. که په د نوح علیه السلام په قوم عذاب راغلی دی، که د فرعون په قوم، که په عادیانو، که په سمودیانو، که د لوط علیه السلام په قوم، که په نمرود، که په قارون، که په هر چا راغلی، دې سړي ظلم کړی د خپل ځان سره. د خپل ځان سره ظلم څه دی؟ د خپل ځان سره ظلم دا دی چې یو انسان د الله هغه شریعت پرېږدي، هغه حدود، هغه پولې کراس کړي کومې چې د شریعت دي، او د الله احکامات شاته غوزار کړي، دا د خپل ځان سره ظلم وکړو، نو بیا د انتظار د عذاب کوي. رب العالمین د فرعونیانو په باره کې خبره کړې ده. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. الله ما په فرعونیانو باندې قسمه قسم عذابونه راوستي دي په قسمه قسم شکلونو کې. هغه څنګه طوفان پې ما راوستی دی، الله وایي مولخانو عذاب پې ما راوستی، د سپږو عذاب پې الله وایي ما راوستی دی، د چیندخانو عذاب الله وایي ما پې راوستی دی، د وینې په شکل کې پې ما عذاب راوستی دی. آیات مفصلات، د ښکاره معجزې وي، ښکاره خبرې وي. فاستکبروا، هغوی تکبر کړو. وکانو قوما مجرمین، و دغه قوم مجرمان. الله وایي ځکه پې عذاب راغی، که مجرمان نه و ما پې عذاب نه راوستو. اولنی خبره دا یاد ساتئ چې د ګناهونو اثرات، د ګناهونو د لاسه عذابونه او مصیبتونه راځي.
هسې الله مصیبت هسې الله عذاب نه راولي په یو قوم باندې. او زه که تاسو قرآن کولو کوئ او حدیثونه کولو کوي نو زما د تفصیل ته ضرورت نشته. ولې د ټول نه اول دا تپوس دی ولې آدم علیه السلام د جنت نه راوتی و؟ ولې آدم علیه السلام د جنت نه راوتی دی؟ ولې بیبي حوا د جنت نه راوتی ده؟ خو الله ورته ویلي که نه چې دې ونې له به نه ځئ، دې ونې ته به نه نږدې کېږئ. هغوی څه چل وکړه ونې ته نږدې شو که نه، نتیجه سره ووته د جنت نه راووتو. دې ته سوچ وکړئ ولې زمونږ نیکه ولې زمونږ پلار آدم علیه السلام د جنت ته راوتی دی، ولې بیبي حوا د جنت نه راوتی ده. ښه راشه وګوره ابلیس ته. ابلیس ولې الله شړلی دی د اسمانونو نه؟ ولې الله په ابلیس باندې لعنت ویلی دی؟ ولې الله ابلیس یو ملعون مخلوق ګرځولی دی؟ وجه یې دقه دی چې د الله یې ونه منله، سجده یې ونه لګوله، د هغې د راسه الله د هغه هر څه نه وشړو چې هغه پکې و. ولې الله طوفان د نوح علیه السلام په قوم باندې راوسته و چې دا ټول یې تباه کړي وو سوای د هغه خلکو نه کوم چې د نوح علیه السلام سره په کشتۍ کې وو. ولې الله دا عذاب راوسته و؟ دا تپوس چېرته وکړئ که نه. هغه ناشنا طوفان هغه عذاب چې د غرونو د څوکو ته اوبه رسېدلې وي، اخر ولې دغه عذاب راغلی و؟ ولې الله سبحانه وتعالی په عادیانو باندې هغه سیلۍ راوستې وه چې هغوی تباه و برباد کړي وو، کأنهم اعجاز نخل خاویه. الله وایي داسې پراته وو لکه د کجورو د تنې چې پرتې. دا غټ قوم الله داسې تباه کړی. ولې اخر سوال خو دا وکړه که نه د څه د لاسه؟ ولې الله په سمودیانو باندې هغه چغه راوستې وه چې د هغې د لاسه د هغوی زړونه ټوټې ټوټې شوي، زړونه یې چاودلي وو، مړه شوي وو په داسې مرګ باندې چې هغه یو ناشنا مرګ و تاریخ یاد ساتي. ولې د لوط علیه السلام په قوم باندې دا عذاب راغلی و چې کلی ټول اوچت کړی شوی و، اسمانونو ته رسېدلی و، تر دې چې ملایکو د سپو د غپا اواز هم اورېدلی و د هغوی د کلي کې چې کوم سپي و. او بیا پې الله دا کلی الټه کړو او کته یې راغوځار کړو. فجعل عالیها سافلها. ولې الله دا کلی الټه کړو په هغوی باندې او ټول یې تباه و برباد کړو، د کاڼو باران یې پرې راووړو؟ ولې اخر ولې؟ د دې څه تپوس پکار دی که نه؟ د شعیب علیه السلام په قوم باندې ولې هغه وریځ راله او د هغه وریځې نه الله په هغوی باندې اور راووروه؟ ولې د عذاب راغلی و په هغوی باندې؟ ما الذي اغرق فرعون وقومه في البحر؟ فرعون او دغه قوم ولې غرق شوي دي په اوبو کې؟ د څه د لاسه غرق شوي دي؟ وما الذي خسف بقارون وداره وماله واهله؟ قارون ولې په ځمکه کې ننوتی دی؟ په قارون ولې دا ځمکه وشلېده او هغه پکې سره د ماله لاړ او لاړ پکې؟ د دې خو څه وجه وه که نه؟ هغه ګناهونه وو. زما اولنۍ نقطه په دې بیان کې اهمه چې د دې عذابونو وجه هغه زما او ستا د نافرماني ده. حالاتو ته وګورئ زمونږ که نه، تاسو دې حالاتو ته سوچ وکئ او بیا دې عذاب ته وګورئ.